قرآن کې الله رب العالمین وایي چې اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر. الله رب العالمین وایي چې انسان ته ما عمر نو درکړل چې تب کې ما راضي کی تب کې بندگی وکي. نو کې یو انساني او د جیل د وجه نه د الله رب العالمین بندگی پریخي چې الله ز جیل کیوما او ځکه ما ستاسو بندگی نه وکړي. یوسف علیه السلام به الله پیش کی چې دې جیلم تیر کړي د سره د دین الله رب العالمین د ځان راضي کړي دي چې راستاده بنه ختم شي. ته وی چې راځه د جیل د وجه ما بندگی نه وکړي. چې یو انسان وي چې الله زه بیمار وم او د بیماری د وجه ما ستاسو بندگی نه وکړي او ځکه مې تنه راضي کړي دا عمر می عباس تیر کړي ځکه زه بیمار وم. الله رب العالمین به ایوب علیه السلام پیش کی اتلس کاله بیمار خو لیکن سره د دین الله رب العالمین راضي کړي. که انسان باندې وږي چې الله زما خپل کور نو او د کړي په کور کې به وسیدل ما او ځکه مې ستاسو بندگی نه وکړي. الله رب العالمین به عیسی علیه السلام پیش کی چې د عیسی علیه السلام خپل کور نو اکثر ژوندۍ د په دعوتونو په سفرونو کې تیر شوی دا ډیر زاهد پیغمبر ودا. الله رب العالمین به عیسی علیه السلام پیش کی. عیسی علیه السلام برکه راغلی وای دی به بالغ سره نه یخدا امي شي بده د کېدو وای د بزان ته تیګو خخته سره یخدله وای ورځ د شیطان ویلې چې عیسی ته چې راز دنیا نه اختیارو ما تا چې د سره د خخته یخدا او ګټه دا هم دنیا ده دا وري استعماله وای دا خخته مراوغه سره شیطان ته ورورتله چې دا اسلام مبارک شي خختم د سره نه قدمه به وای اسې ود کېدا. نو هیڅ عبانه نشته په دنیا کې چې انسان به د قیامت پر ورځ الله ته وږي چې الله دا وجوا ما څنګه نیک عمل نه وکړم مریض ما بیمار ما او جیل کې ما کور مې نو. که یو انسان وي چې الله زړه ظالم بچا د لاندې ما څنګه مې ته نه راضي کړي. الله رب العالمین با اسیا بنت مزاحم دا پیش کې چې د فرعون په کور کې و د فرعون خزوه خو لیکن ایمان راوړ. دا یو قیمتي زنانه و. نبی صلی الله علیه وسلم وی کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم واسيا. وای د خلکو نه ډیر سړی د سړونو ډیر سړی کمال ته رسیدلی دي خو لیکن په زنانو کې کمال ته نه دي رسیدلی مگر مریم او اسیا دوی کمال ته رسیدلی دي. دا د فرعون په کور کې و دا فرعون شهید کړل دا اسیا د فرعون خزوه خو لیکن ایمان پکې و د ظالم بچا د لاندې و خو لیکن سره د دین الله رب العالمین د ځان ناراضي کړي. نو د قیامت پر ورځ انسان اس باندې نشي کولای هیڅ یو عذر نشي پیش کولای چې الله رب العالمین ته پیش کړي چې الله په دنیا کې دغه مسله و ځکه ما ته نه راضي کړي ستا بندګي مې نه کړي وخت مې عباس تیر کړي دي نن موقعه چانس دی دا عمر او ژوندۍ د په عبادت باندې ډکول پکار دي په لهویات او عباسیاتو کې د دین دي تیرول پکار دا عمر چې دا سره زر دي سره زر د دین پیدا والی په دې کې الله رب العالمین د ځان ناراضي کوي چې کله د قبرونو ته لاړو به به د یوې سجدي ارمان کوي لیکن به الله رب العالمین مقدر راکړي تیار د سجدو مقدر د توبو مقدر د نیک عملونو مقدر د قران د یادولو مقدر. نن عمل شته حساب نشته سبا حساب د عمل نشته.